زمونږ الله دا ویل دي چې کوم سړی ګناګار دا سړی دی الله برباد کینو اے خلکو د ګنا نه به کله منع شو کوم کارونه موږ وکړو چې د ګنا نه منع شو ترڅو د رب العالمین د عذاب او د ویلنا په امن کې شو اهل علم او خاص کر شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لس وجه غیر لپاره ذکر کړی دي او د محبت تفسیر هم کړی دی وجود التعظیم فی القلب وجود التعظیم دی په دې زړه کې دا هغه چا سره چې دا هغه سره دی مینه او دا هغه د مخالفت نه بزان ساتي اوله وجه دا ده کومه تاسو وګورئ چې د ګنا نه ورسره شنو ورسکیږي په دې باندې بچیږي په دې چې موږ د ګنا په ضرر باندې پوي شو شیخ الاسلام ابن قیم هغه جواب الکافی لیکلی او باغی کې دا خبره ذکر کړي چې کم سړی صرف بد نظرې نه کوي نو د زړه کې به الله سل مرزونه پیدا کوي چې دا سل مرزونه موږ له یاد شنو به ګنا له ورزونه به بد نظرې له ګورونه موږ د قانون مخالفت شولې دی په دې کې د الله او د الله رسول مخالفت هم کیږي او ګنام کیږي او دام غوړو چې الله حلال رزق راکړه دا دروغ دي د ګنا په ضرر باندې علم دویمه وجه دا چې موږ به د ګنا نه هغه وخت کې منع شو چې کله موږ د الله نه حیا وکړو د الله نه حیا کول پکار دي حیا به څه ویل شي رسول الله فرمای ترمذی کې روایت ده یو ورځ ملګرو ته پوښتنه کې اتدرون الحیا حیا پیژنې صحابه ظاهري معنا وکړه حیا دی ویل شي چې انسان د سر او د غوګونو د پوزې او د ژبې او د سترګو کنټرول کوي صحیح استعمالي دا حیاناک دی کم سړی چې دا اندامونه غلط استعمالي په ورځ قیامت به الله دا د شرمېدل انسانانو په صف کې راجمع کی اوس پر خپل سترګو سوچ کوا په خپل غوګونو د سوچ کوا پر خپل زبر سوچ کوا په خپل دماغ باندې او د قشم بری مړی دی غوګ باندې دویم چې سړی د نفس حفاظت وکي او کم چې بده کې پیګیر دی معنا حرام ونه خوري او خاص اندام غلط استعمال نه کی دریم چې کله سړی مرګ یادي او څلورم آخرت له توجه وي دا څلور صفاتونه چې بنارینه کې موجود شو که بزنانه کې موجود شو عالمي کې امید حیاناک دی کبه د څلور صفاتونه کې ټول ورک شو یا به بعضي ورک شو دا سړی په قیامت کې الله وشرمي ذلیل به کی وس ګوره پر خپل ځامن هر سړی به پوي دی د الله نه به حیا په دې باندې راځي انسان لا چې د الله په انعاماتو کې سوچوږي پر خپل تقصیراتو کې سوچوږي اخلاص څنګه پیدا کا هغه ایتونه واحد شکر چې هغه حیا بار کې بار بار راغلي دي درېمه وجه انسان د رب العالمین د نعمت لحاظ وکي اثیم دا معنا د ګنا نه باغ وخت کې بچیږي چې د نعمت شکریا زوکم د دې په قدر باندې پوه شم وجه دا محمد رسول الله فرمایي و انسان چې ګناه کوي الله ورته داري زخرا تنګي عبد الله بن عباس فرمایي دا مخه توري توجه مخه تک تور شي عبد الله بن مسعود فرمایي به دا ګناه دلته چې کار لکه مش اصل پوجي په یو طرف باندې کینې کله ببل او څلورم وجدار شکل او شړې رب العالمین نو ویریږي چې لکه د قصور اور الله دی عمر رضی الله عنه ورته ویل د سهيل ابن عمرو مبارک ویل یا رسول الله دا شاعر دی فصیح بلیغ دی د بدر په اشرانو کې کومنګ خوشبو نظم بدی بیان کې د مخه غاکونه به او باسو رسول الله ویل نه وی عمر رضی الله عنه یریګم په ورځ قیامت چې ما باندې رب العالمین حملونه کې و ان كنت نبیا اگر که نبی ما د الله حمله نه یرا چې دا قلب موږ راګیره اوس موږ د الله حمله به د سخت را ان بشر ربک لشدید قران کې رب العالمین فرمایي دا ستر رب چې کله نیول کې بیٹه سخت نیول کې موږ الله به سره کلک رانی ذلیل کې به قران کې رب العالمین فرمایي به دا سړی د کړنجي کې لکه د سپي بچي یجرون دا منه کړنجا کوي د سپي بچي چې کله یخنی لپاتې شو د شنګار ته کوي الله دې انسان نه به کړنجار زو باسم خو چې کله الله موږ راګیر کی الله دې موږ تاسو راګیر نه بنځم وجدار تیم سړی به د ګنا نه پدې بچي چې رب العالمین سره مینې وجدار چې چا سره مینې دغه مخالفت نه ځان ستو مینې په دې راځي قران سره تعلق ساته د منځ سره تعلق ساته د رب العالمین ذکر کوا د الله د رضا کوشش کوا د الله د نمونه سره تعلق ساته رب العالمین له وخت ورکوا د خپل سره د الله په وړاندې یو مجرم ونه تړه د الله د اولیاء او نیکانو سره کینا د محمد رسول الله تابعداري کوا د الله لپاره ورانه کوا د الله لپاره جوړه قران په غمګین आवाज باندې وایا د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکوا امانت کې خیانت مکوا دروغ موایا د وعده پابندي او شپګما چې انسان په خپل نفس باندې دی باندې شفقت وکړي کزه چرته به توري مثال ګناو کوم د قنف سبا الله معذب کین ولی معذب کما ووم شکل انسان د قران او سنت علم ولري د ګنا نه بچیږي به اثم نه او اتم واړو امیدونه د دین په باره کې چله کدا قسمه خره موږ د چله درس دی د دین به ورسره بل درس یې پاتې کېږي مې نه د سړی به ګنا نه کوي او نه هم د هر چا خوراک نه ځان ساتل د موږ ارزه کې خوراکونه کوو د هر چا خوراکونه کوو نه پیژنو چې لکه د څنګه خوراک دی حلال دی که حرام دی ځکه موږ د ارڅ وران ګډ وډ دی عمر رضی الله عنه فرمایي و ان من الصرف ان تاكل كل ما تشتهي و دا مصرف دی چې د خپل دیګ نه په هر وخت خوراک کوي
ټیم دی مالونه دی خوراک او لسمه چې کله رب العالمین سره انسان قوي مینه محبت ولري